السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې راځو موږ پریزنټ کنټینیوس ټینس ته. پریزنټ کنټینیوس ټینس کوم ټینس دی؟ نو د نوم نه ظاهره ده چې پریزنټ موجوده ته وایي او کنټینیوس جاری ته وایي. یعنی په دې کې به موږ هغه کارونه ذکر کوو چې کوم په موجوده وخت کې جاری وي. لکه موږ ګورو یو کس لګیا دی لیکل کوي، نو دا به موږ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې وایو. یو کس روان دی، هغه بازار ته ځي یا بل ځای ته ځي، خو ده د خپل تګ جاري کړی دی، کنټینیو دی کار، دا به موږ پریزنټ کنټینیوس ټینس کې وایو. دغه رنګ یو کس لوبه کوي او په پریزنټ ټایم کې د هغه کار کنټینیوس دی، دا به موږ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې وایو. دغه رنګې د دې نه علاوه چې څومره کارونه دي هغه په موجوده وخت کې جاری وي، نو د دې خبر چې موږ ورکوو دا به موږ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې ورکوو. دا خبره کلیر شوه. د دې نه علاوه د دې رولز او د دې اصول څه دي چې موږ روان کارونه په موجوده وخت کې هغه پریزنټ کنټینیوس ټینس ته اړو. نو د دې دپاره کم رولز دي، یعنی موږ به کم اکسلري لګو او کم ورب به لګو. نو اسانه خبره ده چې یو ټینس کې کنټینیو نوم رالی، کنټینیو، نو دغه ټینس کې به ورب سره موږ آی ان جی لګو، یعنی سبجیکټ به لګو او په دغه ټینس کې به موږ ورب سره آی ان جی لګو. اوس موږ سره پریزنټ کنټینیوس چې کوم دی دې کې به موږ ورب سره آی ان جی لګو، خو د دې نه علاوه موږ به د سبجیکټ نه بعد از، آر، ام دا اکسلري لګو. کله به موږ د سبجیکټ نه بعد از لګو، کله به آر لګو او کله به ام لګو. ام به کوم ځای کې لګو؟ کله چې سبجیکټ موږ سره آی راشي نو موږ به د سبجیکټ نه بعد ام او لګو. لکه مثال زه وایم زه روان یم، نو آی ام ګوینګ، زه روان یم، آی ام ګوینګ. دا قرنګې زه وایم زه لیکل کوم، نو زه به وایم آی ام رایټینګ. دغه رنګې وایم زه ټي وي ګورم، نو آی ام واچینګ ټي وي. ورف سره به موږ آی ان جی راوړو، سبجیکټ نه بعد به ام لګو چې کله سبجیکټ آی وي. خو که سبجیکټ موږ سره وی رالی، یو رالی، دی رالی یا دوه نومونه رالل، نو بیا به موږ د سبجیکټ نه بعد آر لګو. لکه مثال موږ وایو موږ کار کوو، نو بیا به وایو وی آر ورکینګ، وی آر ورکینګ. دغه رنګې که وایو ته خوراک کوې، نو سبجیکټ یو رالی، نو آر به ترې وروستو لګو، یو آر ایټینګ، یو آر ایټینګ. دغه رنګې که وایو هغوی لوبه کوي، نو سبجیکټ موږ سره دی رالی، دی نه بعد به موږ آر ولګو، دی آر پلیینګ. هر یو ورب سره به موږ آی ان جی فارم ضرور لګو. او د دې نه علاوه که چېرته موږ سره سبجیکټ هی، شي، اټ یا سینګولر نون یعنی واحد نوم رالی، نو بیا به موږ سبجیکټ نه بعد از لګو. لکه مثال په طور باندې زه وایم هغه څښاک کوي، نو زه به وایم هی از ډرنکینګ، هی از به لګو، بیا به ورب سره آی ان جی فارم لګو، هی از ډرنکینګ. دغه رنګې که زه وایم هغه لیکل کوي، نو مثال جینۍ ده، نو زه به وایم شي از رایټینګ، شي از رایټینګ، هغه لیکل کوي. دغه رنګې که زه وایم باران شروع دی، نو زه به وایم اټ از رینینګ، اټ از رینینګ، باران شروع دی. دغه رنګې که وینو چې مثال وایو علي خاندي، موجوده وخت کې کار جاری دی، نو وایو به علي از لافینګ، علي از لافینګ، لاف خندا ته وایي، علي از لافینګ، علي خاندي. دا خو شوي موږ سره په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې افرمیټیو سینټنسز، ساده جملې، یعنی هغه جملې چې په هغې کې کار ثابت وي. او که چېرته منفي جملې راشي، لکه زه وایم زه روان نه یم، موږ کار نه کوو، ته خوراک نه کوې، هغوی لوبې نه کوي، نو اسانه خبره دا ده په هر یو ټینس کې چې کله نه راشي، نو انګلیش کې به موږ ناټ راوړو، خو ناټ به موږ د اکسلري نه وروستو راوړو. اول به سبجیکټ راوړو، بیا به اکسلري راوړو، د هغې نه وروستو به موږ ناټ راوړو، بیا به ورب سره چې دی موږ آی ان جی ولګو په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې. نو لکه دلته موږ سره دی زه روان نه یم،
نو آی ایم ناٹ ګوینګ. لکه موږ ویل زه روان یم آی ایم ګوینګ، زه روان نه یم آی ایم ناٹ ګوینګ. موږ کار نه کوو وی آر ناٹ ورکینګ. ته خوراک نه کوي یو آر ناٹ ایټینګ. هغوی لوبې نه کوي دے آر ناٹ پلیینګ. دغه رنګې کوي چې هغه څښاک نه کوي، مثال هی رالی موږ سره یو کس رالی مذکر، نو بیا به موږ هی نه بعد ایز ولګو ناٹ په ولګو هی از ناٹ ډرینکینګ. دغه رنګې که شي راشي لکه جنۍ ده زه وایم هغه لیکل نه کوي نو شي از ناٹ رایټینګ. دغه رنګې زه وایم باران شروع نه دی نو زه به وایم اټ از ناٹ رینینګ. دغه رنګې زه وایم علي نه خاندي نو زه به وایم علي از ناٹ لافینګ. نو مطلب دا چې کله موږ سره منفي جملې راشي پښتو کې په هغې کې نه راشي، انګلیش کې به موږ ناٹ لګو او ناٹ به موږ د اګزیلري یا هیلپینګ ورب نه وروسته لګو. دا خو شي موږ سره نیګیټیو سنټنسز. او که چېرته موږ انټراګیټیو یعنې سوالیه جملې جوړو نو اسانه خبره ده، موږ به اګزیلري یعنې هیلپینګ وربس سرته ولګو، په خپله به سوالیه جمله جوړه شي. مثال په طور لکه موږ وایو زه روان یم نو آی ایم ګوینګ. که ویم آیا زه روان یم نو دا ام به سرته کو ام آی ګوینګ. آیا زه روان یم ام آی ګوینګ. دغه رنګې آیا موږ کار کوو آر وی ورکینګ. آیا ته خوراک کوې آر یو ایټینګ. آیا هغوی لوبې کوي آر دی پلیینګ. آیا هغه څښاک کوي، نو چې کله موږ سره هی شي اټ راځي نو بیا به موږ از لګو سرته از هی ډرینکینګ. آیا هغه لیکل کوي، مثال جنۍ ده آیا هغه لیکل کوي نو از شي رایټینګ. دغه رنګې که موږ وایو آیا باران شروع دی نو وایو به از اټ رینینګ. یا وایو آیا علي خاندي نو وایو به از علي لافینګ. مطلب سوالیه جملو کې به موږ اګزیلري سرته ولګو. دا شو موږ سره پریزنټ کنټینیوس ټینس. که ستاسو دې متعلق څه سوال وي تاسو په کمنټ کې پوښتلی شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.